سوچ پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. راشد خان داسې یو کارنامه وکړه، داسې یو خبره وکړه چې د نړۍ ټول افغانان ځان ته حیران کړل. راشد خان وایي د نړۍ هر میدان کې ویاړلی بیرغ ځلوو. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د افغانستان ملي لوبډلې مشر راشد خان هم د ملي بیرغ ملي ورځ لمانځلې ده او په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې لیکلي دي چې رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د نړۍ هر میدان کې دا ویاړلی بیرغ لا ښه وځلوو. نن په ټول هیواد کې د بیرغ ملي ورځ په ډیرو ولولو سره لمانځل شوه. دا ورځ ځوانانو، پیغلو، مشرانو، کشرانو او ماشومانو هر قشر په پراخه کچه ولمانځله او همداراز د ارګ په ګډون د هیواد په ګوټ ګوټ کې د بیرغ په ویاړ ځانګړي غونډې هم ترسره شوې. همداراز نامتو هنرمند جاوید امیرخیل نن ورځ د ملي بیرغ په نوم سره یوه ښکلې او په زړه پورې ترانه هم خپره کړه چې شعرونه یې نامتو شاعر پیر محمد کاروان لیکلي. همداراز نن د ملي بیرغ ورځ د نورو افغانانو ترڅنګ د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ لوبغاړو هم ولمانځله او په دې اړه یې په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه وکړل. راشد خان په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د ملي بیرغ سره خپل انځور خپور کړ چې ورته لیکلي و سوچ پاتې یو افغان وي تل به دا افغانستان وي. نوموړي همداراز په خپل پوسټ کې زیاته کړې وه چې رب دې د ګران افغانستان دا ښکلی او رنګین بیرغ تل همداسې رپاند او ځلان لري. راشد خان مخکې لیکي چې رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د نړۍ هر میدان کې دا ویاړلی بیرغ لا ښه وځلوو. نوموړي زیاتوي موږ چې هر څه یو د ګران وطن او دغه ملي بیرغ له برکته یو چې دا نه وي موږ نه یو. هغه همداراز ټولو افغانانو ته د ملي بیرغ د ورځې مبارکي ورکړې ده. یاد دې وي چې په ارګ کې هم د ملي بیرغ په ویاړ غونډه وشوه چې ولسمشر غني پکې په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي بیرغ سور رنګ زموږ د ویاړلو شهیدانو د وینو نښه ده او هیڅ چاته به د تیرو تیارو ورځو د تکرار اجازه ورنکړو. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته او زما له طرفه هم تاسو ته د ملي بیرغ ورځ مبارک وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.